السلام علیکم. نن به زه سره خپل د کمپلیټ باډي ایکسرسایز چې موږ څنګه کولی شو چې د کمپلیټ باډي ایکسرسایز وکړو، نن به زه سره دا شیر کوم. دلته لمر دی، د لمر په خاطر چې دی ما عینکې کړي دي او امید کوم چې ستاسې زما دغه ایکسرسایز خوښ شي او دا زه په دې خاطر در ښوم چې دا تاسې که کور یاست په کور کې دا کولی شئ، که نه سبا د کرونا دی، د کرونا په خاطر موږ په کور کې بند پاتې یو، نو په دې وجه هم زه دا ایکسرسایز غواړم چې کوم ایکسرسایز زه کوم او دغه ایکسرسایز زه سره شیر کوم په دې ویډیو کې. نو دا ایکسرسایز چې دی دا هم د میل او د فیمیل لپاره دی. نو راسئ چې شروع وکړو. دا ډېر سمپل دی. دا زه د اوبو په ذریعه سره دا ایکسرسایز کوم. دا سیده ودرېږه، پښې خپل له شولډر په مطابق یو ځای کړه، شولډر شاته کړه، سینه راوباسه، سیده ودرېږه، بس داسې لاندې ښکته ځې، بېرته پورته ځې. بس دا دې طریقه ضروري نه دی چې موږ لاړ شو فټنس ته، په فټنس کې سپورټ وکړو. موږ خپل سپورټ خپل په کور کې هم کولی شو. اوبه اخیستل دا پر تا باندې اړه لري. دا ستا ټریک شو. بس سره کومې زه کوم د هغه ویډیو چالانه کړي تر اخره پورې تاسو زما ویډیو ته کتلی شئ او سپورټ کولی شئ. او وزن چې دی، وزن پر تاسې اړه لري چې څومره وزن تاسو پورته کولی شئ هغوندې وزن راواخلئ. صرف دا دی چې تر کومه وخته پورې زه دا سپورټ کوم، تر هغه وخته باید تاسې هم خپل سپورټ جاري وساتئ. صرف دغه شرط دی. اوس اول سره چې دی موږ ورم اپ کوو. بس سره کوم زه کوم هغسې تاسې هم کوئ. پښې چې دی لږ ازادې ونیسه او ښکته ځه، بېرته پورته ځه. د ساه د اخیستلو طریقه دا ده چې په خوله ساه باسه او په پزه یې ننباسه. دا د سپورټ یو قاعده ده. مثال په پزه مې وایستل، مثال په پزه مې نن ایستل، په خوله یې ننباسه، په خوله یې باسه. وزن په تاسې اړه لري. وزن اوس ما شاته نیولی، دا وزن تاسې کولی شئ چې مخکې هم ونیسئ. مثال دا رقم مې هم نیولی. بس ما سره جاري اوسئ تر هغه وخته پورې چې زه سټاپ کړم، زه بل سپورټ شروع کړم، تاسې هم هغه شروع کړئ. دا صرف ورم اپ دی. دا اوس یو ځای هم زه تایس کوم، هم زه شولډر سره لګوم. داسې بیا موږ ښکاره کړو.
ښه اوس دا خلاص شو دا و ورمپ اوس بیا درته وایم وزن پر تا اړه لري څومره وزن ته پورته کولی سې هغومره وزن باید ته پورته کړې اوس چې دی اوس زموږ د هر پارټ چلایله اکسرسایز اوس شروع کېږي نو په دې کې به موږ اوس تایس ولګو او د تایس طریقه دا ده چې اول خو ما ته وویله چې هر اکسرسایز کې ستاسې د شولډر په مطابق به ستاسې د پښې ازادواله دغه وي او په دې کې موږ صرف دا لګو بیا ګوړې باده بیا موږ بیرته پښې یو څه سره خلاصوو یعنې ستا د شولډر څخه باید یو څه 5 انچه 6 انچه باید د باندې وسي د باندې ولاړې سي نو دا دی د تایس به اوس ولګو نو وزن راواخلي وزن پر تا اړه لري ګوره دا لږ وزن دی هغه هم پر تا اړه لري څومره وزن چې ته پورته کولی سې هغومره وزن راواخلي او وزن شاته هم داسې نیولی سې او که مخته وغواړې مخکې هم نیولی سې slowly kښته ځه slowly up ځه په پزه ساه دننه کوه په خوله یې باسه په پزه دننه کوه په خوله یې باسه وزن خپل په حساب سره راخلي هر څومره چې پورته کولی سي هغومره وزن راواخلي ګوره دا طریقه ده شاته چې ځې شاته ځه ملا بالکل سیده یې باید بیرته سیده پورته سي ملا بالکل سیده یې بیرته سیده پورته سي ملا بالکل سیده یې بیرته سیده پورته سي ملا بالکل سیده یې بیرته سیده پورته سي slowly up slowly down كويس للرباطة دي دا سبيان ده شارك وزن ده شاته نه نیسې مخته هم نیولی څه فرق نه کوي slowly up slowly down let's share that کولی سې دا دی د تایس لپاره یعنې کې همسترینګ لور بیک لپاره دی
Es que voy a hacer la pata. اوس به خولې پر تاسو را روانې This exercise also was یو ځل لاس ونیسه لاس داسې کړه لږ سټرچینګ وکړه بیا دا بله پښه دا راکړه لږ لاس کړه دا راکړه اوس چیسټ لګو چیسټ لپاره دا طریقه ده چې سمپل چیسټ لګو چیسټ سره بیا ټرایسپ لګو دا ټرایسپ او چیسټ دواړه یو ځای سره لګو د دې دواړو دا کمبینیشن دی ولې چیسټ چې دی پوش دی یعنې کم سپورټ ته یو شي ته د کار کوي هغه چیسټ او د هغه سره ټرایسپ هم دی ولې ټرایسپ چې هم دی هغه هم پوش دی دوه پوش اکسرسایز چې دی دواړه یو ځای کېږي نو ځکه چیسټ او ټرایسپ دواړه به یو ځای ولګو په دې سپورټ کې ضروري نه دی چې ته خامخا فټنس ته ولاړ شې نو ته خپل سپورټ د سره رسولی شې دا ته خپل په کور کې هم کولی شې او په کور کې یعنې که ته چیرې داسې یو بوتلان ولرې بس په بوتلانو باندې ته خپل پوره اکسرسایز کولی شې بلکې دا وزه داسې ولګو یعنې صرف په بوتلانو باندې ته خپل ټوټل اکسرسایز کولی شې زه چې فټنس ته هم ولاړ شم زه د هغه رقم سپورټ کوم زه اکثره نو بیا درته وایم ضروري نه دی چې موږ یې خامخا فټنس ته ولاړ شو په کور کې خپل سپورټ خپل د سره رسولی شي د دې طریقه دا ده سیده پورته ځه بېرته لاندې راځه سیده پورته بېرته لاندې سیده پورته دا لیک چیسټ سیده پورته بس دا د دې طریقه ده چې سیدي په دا طریقه سره لګوه دا د دې خپل طریقه ده بس دا د دې خپل طریقه نو دا په دې رقم طریقه سره دا جوړ کړئ در هغه وخته پورې چې ستړي کېږي اوس چیسټ دا وکړو اوس راځو پوش اپ ته
Derek. هذا د طریقات سره اوس بیرته راځو بیا چیس لګو bia push up tricep chest classes اوس لګو اوس بیا deadlift slowly up slowly down shoulder دغه شاته باسه wings Marnasta direction shoulder
करते रहो कवाए बेरता शोल्डर हम थाइस हम शोल्डर रवान दि गुरुदारक Lasso desk blood lasso na sara stretching sara okay belas اوس خپل وزن راواخلئ لږ هوسايي وکړئ که اوبه غواړئ اوبه وڅښئ اوس دی ट्राइसेप लगू यानी कि पश्तो बाजू दे तरीका da tariqa ده ستا سنګلې باید پرې وځای ولاړې لاسونه پورته سلوک پورته سلوک ښکته ځه Сюда порта, сюда шат. Дельта. Трайсеп. Беда. اوس دغه سیټ لکو ښایسته باندې زه به د عینکې وکړم بس پر سترګو لګېږي
Slowly up, slowly down. Изберете да се кратко превъртайте го. Бия да го сети. Дирта пък ще не са. Бия, юдана, push-up. Barbell tricep. Bear push-up. Bear tricep. Tricep class. Muscular stretching workout. Tabla throw. Muscle bicep. ठीक है हम सीधा करिए सीधा छोड़ देना शोल्डर शार्प है चेस्ट होगा slowly up slowly down slowly up slowly down slowly up slowly down simply breath prevails है बंदी वोला slowly up, slowly down. वजन हर कोई वजन वाले से वजन लावा जरूरी नहीं कि ढेर वजन लावा सो इसका पावर सप्लाई वो नहीं रहा
اصلانی راته کېږو یو څو بردا لګو دا اجدو لږ باید زه لایټ ویټ راواخلم دا طریقه ده کرار پورته ځه کرار ښکته ځه کرار پورته کرار ښکته کرار پورته کرار ښکته سنګلې مخته او شاته مه کوه ښوروه مه پر یوه ځای دروه Jesús se te da psicólogo. Bicep flasso, sulla bia stretching aquí. اوبه کچري اوبه وڅښي اوس لګوو تایس لاس لاس ونیوئ ښکته ځه بېرته پورته
Who's double up? We have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Okay. Okay. बस वेट लिफ्टिंग क्लास तो उस लगू एप्स ده आखिरी दी एप्स लगू बस ख़त्म हुए एक्सरसाइज Idę przed Srawaki. Julas Rastalas, Chapalas, or Rastapsha. Dua Sara Jangu. Usa bola se pasha, ahora está la this side of lake. Was leg raising.
اوس بیا لګېږي دا آخري پلنګ دی پلنګ بالا بوټ ختم بس نو زموږ دا باډي فل باډي ایکسرسایز و دا ختم شو خدای وکړي چې دا سپورټ مو خوښ شوی بس زه بیا هم دغه درته وایم چې کار وخت مو دا سپورټ کوئ د هغه ویډیو چالانه کړئ تر هغه وخت پورې چې زه کوم تر هغه وخت پورې تاسې وکړئ دا به ستاسې پوره کمپلیټ د پوره بدن ایکسرسایز نو دا ایکسرسایز هم د میلز لپاره دی هم د فیمیلز لپاره دی دواړه یې کولی شي او خپل په کور کې سپورټ کولی شي په ساده اوبو سره یعنې د اوبو په بوتلانو باندې تاسې پوره د کمپلیټ باډي ایکسرسایز کولی شي په دې کې د باډي هر پارټس دی یعنې کې شولډر ټریپس بایسپ ټرایسپ وینګس همسټرینګ ستا کالس والا شولډرسو او ایبس ایکسرسایز لاور بیکس یعنې کې ټوټل مکمل کمپلیټ ایکسرسایز دی په دې کې رسټ نه و تاسو ولیدئ چې رسټ نه و پکې کې نو دا هم ستا د مسلس دپاره دی یعنې مسل ګرو کوي مسل بلډ کوي او هم ستا یو رقم کارډیو ده یعنې کې فیټ برنینګ هم په دې کېږي یعنې په دې هم ته خپل فیټس کمولی شې فیټ برنولی شې او هم ته خپل مسل په ډېرولی شې یعنې کې مسل بلډینګ هم دی او فیټ برنینګ هم دی نو دا د دواړو دپاره دی نو دا سپورټ و خدای وکړي چې دا مو خوښ شوی بل په نوې ویډیو ګورو خدای په امان